نظم ماشومه او بنگړي لیک د جان محمد جانی صاحب او आवाज د سحر خان. یو ورځ کور کې ناسوم د روزې میاشت روانه چې راغله یو ماشومه زمون کور ته پریشانه لاسونو کې نیولې یہ بنگړي و ډېر په خیال قتل یې غیر چا پیر شوا زمون کور کې سرګردانا د اوښ کو ډکې پکې سترګې خوارې ونیولې بے وسا و د خپل سپیر غربت نا و حیرانا چې ماتا یې نظر شو یارې د هم جړې د هم مازلتا رانیز دیکھلا چې قربان بچے لتانا ماوی ورت بچے خفدل گرا تو پسائے یاریگا مزا مالور یہ غم کا وحس شانا معشومے پجڑا او پسلگو کے مات ہوئے ویدا بنگڑی خرسو ماں کسو کخلی لمانا ماوی خرسوی ولی دا بنگڑی سمجبوری دا جواب را کوي بیانو پتن کے جبا شوا گویانا وی مورالا خستے او دے اختر لا دا بنگڑی وو دا دے پا خوشالے کے زدہ زانا بیزانا خونن رات موروے دا بنگڑی دے پچا خرس کلا دا کور دا پار دال مسور پر رولا دا دکانا بابا دے دا سورزو نہ بیمار پکٹ کے پروت دے ما خام دا رو جماتی غم پکار دے کنگرانا دا دے پا دے خبرو زړه مې غوس شو جړا راغلا پخپلا بے وسه باندې زهم شو مستو مانا دا زکا چې په جیب کې میں بس 200 روپے وے خبریں رانن کے دے افسوس او د خفګانا بنگړیو پیسې دواړه
ماشوما ورته ویلو ری زلاړه شوس کورتا یو زرا نشیخ پیمانا قسم خورم کنن ما سره 50,000 روپۍ وې نو ما با قربان کړې وې بچې ټولې نن ستانا بدلا د ماشومې شوه جړه په خوشحاله کې خپل کور ته په خندا خوشحاله لاړله نادانا چې دا مې کړه رخصت نو ماته یاده خپله لور شوه چې نوم باندې زمانو ښکلې بچې دا ایشال جانا نن دې ماشومې ماته یاد خپله غریبي کړه په ما هم دې تېر شوي دا وختونه له دورانه خو نن د الله شکر د الله فضل و کرم دے زما بچو ته هر نعمت پورا دے لار خوانا د خپلې خوددارۍ او خلص دغه نتیجه ده چې ما باندې زما الله ډېر زیات دی مهربانه چې کوم ظالمان سپک نظر کوي خوار او غریب ته په دغه ظالمانو د شلخ پریوزي د اسمانه تقسیم د پاک الله دی چاله ډېره چاله کاما د هر چاله پکار چې شکر وکړي د سبحانه جانیا په دعا باندې بدلیږي تقدیرونه چې څومره وس دې رسي دعا اخلا د هر چانا روجو په اختر کې امداد وکړه د بېوسو جانیا هیچا ګټه کړې نه دا بېتاوانا